سلام ملګرو، وخت مو بخیر. خدای تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. ملګرو، لکه څه ډول چې 2 ورځې وړاندې ما له تاسو سره د فای نیټورک د 9م سټیپ یا 9مې مرحلې په هکله معلومات شریک کړي وو، خو همغه سره مشکل حل نه سول. یو ځل مې بیا هڅه وکړه تر څو دغه مشکل چې زیات خلک په همدغه برخه کې مشکل لري حل کړم. نو یو څه مطالعاتو څخه وروسته وتوانېدم چې یوه بله حل لاره د دې د حل په خاطر باندې لاسته راوړم. نو ملګرو، په دغه ویډیو کې دغه ټوله طریقه سټیپ بای سټیپ درته ښایم. ویډیو تر پای پورې وګورئ او هغه کسان چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ یوټیوب چینل ضرور درسره سبسکرایب کړئ. راځو ویډیو پیلو. مخکې له دې چې دغه طریقه درته وښایم، هر وخت باید د دغه طریقې له ترسره کولو وروسته باید هر وخت راسئ په 24 ساعتونو کې یو ځل فای ماینینګ بندیږي. فای ماینینګ بیرته خلاص کړئ. ګورئ دغه علامه باندې به تاسې کلیک کوئ. دغه علامه دا علامه باندې باید تاسو هر وخت راځئ په 24 ساعتونو کې به کلیک کوئ او آن او جاری ماینینګ به جاری ساتئ. نو را بسئ ګوګل ته. ګوګل کې به سرچ کوئ فای نیټورک کسټمر سپورټ ایمیل. ګوره دغه به سرچ کوئ. فای نیټورک ما سرچ کړی هم د صحیح ده. فای نیټورک کسټمر سپورټ ایمیل دغه به کلیک کړئ. کله چې مو دا کلیک دغه لومړنی کوم ویب سایټ چې درته راځي په دغه باندې به کلیک وکړئ. کله چې دغه باندې کلیک وکړ نو بیا لږ انتظار کوو تر څو دغه صفحه را خلاصه سي. نو اوس ګورئ ملګرو، دلته اوس یو فای یوزر نیم ده، یو سبجیکټ ده، دغسې ډسکریپشن ده او دلته موږ هغه عکس کوم مشکل چې لرو هغه عکس ورته لیږلی سو او یو دلته که چېرته مثال تاسو سره دغه وروستی دغه د ډسکریپشن آپشن نه و خلاص، کله کله دا ډسیبل وي، نو د دغه د انیبل کولو لپاره باید موږ دلته خپل اکاونټ را خلاص کړو. دغه ځای ته به راسئ او خپل اکاونټ به لاګین کړئ. ما اوس خپل اکاونټ لاګین کړی ده. دغه اکاونټ به لاګین کړئ. تاسو ته یو ایمیل درځي، همغه ریسنټ ایمیل یا وروستی ایمیل چې د فای نیټورک د ټیم لخوا تاسو ته درغلی وي همغه کې به خپل اکاونټ لاګین کړئ. دلته به بیا یوزر نیم زما خپل نوم باندې حنیف الله فیضي په نوم باندې دغه باندې به کلیک وکړئ. بیا سبجیکټ کوم مشکل لرئ ګوره دغه اسسټنس وید منټ میګریشن دغه به تاسو په همدغه سبجیکټ په موضوع کې ولیکئ او بل ډسکریپشن ده. ډسکریپشن لپاره به ما له تاسو سره په ټلګرام چینل کې دغه لیکنه شریکه کړې وي او د ویډیو په ډسکریپشن کې به هم دغه لیکنه له تاسو سره شریکه کړم. ګورئ دا به کافي کړئ. کله چې مو دا کافي کړ را بسئ دغه ویب سایټ ته. ویب سایټ کې به ډسکریپشن په برخه کې دا پیسټ کړئ. کله چې مو دا پیسټ کړ براوزر له لارې دلته به سکرین شاټ واخلئ. ما خو یو ځل دغه مشکل حل کړی دي، نو که چیرته مثال غواړئ تاسو دغه مشکل مو نه حل شوي او ایمیل مو نه ورته کړی د دوی هغه ټیم ته، نو کولی شئ براوزر له لارې هغه سکرین شاټ له 9مې مرحلې واخلئ او دلته یې ورته اپلوډ کړئ او له هغه وروسته به په سینډ آپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې په سینډ آپشن باندې کلیک وکړ نو د 400 او یا د 48 ساعتونو په جریان کې به د فای د ټیم لخوا موږ ته ځواب راکړل شي چې که چېرته دغه مشکل حل سو. د ډېرې څېړنې وروسته ما همدغه یوه بله حل لاره پیدا کړله. نو تاسو کوښښ وکئ تر څو په همدغه طریقه باندې عمل وکئ او هر وخت د فای ماینینګ جاري وساتئ. دلته هر وخت راځئ د فای دغه ماینینګ باید تاسو جاري وساتئ. نو دغه د نن ورځې دغه د 9م سټیپ مشکل چې که چېرته په همدغه سره حل نه سو بیا به مو هم هڅوي تر څو یو بله طریقه هم مونږ عملي کړو تر څو دغه مشکل حل سي. نور به ګورو چې څه کیږي او د دوی ټیم څه ډول غبرګون ښیي. تاسو هم دغه طریقه عملي کړئ، انشاءالله هغه مشکل به حل سي. مننه، آباد اوسئ.